په بوسنیا هرڅوګووینا کې په سلګونو کډوالو یوه بله شپه هم په سخته یخنۍ او واورو کې تېره کړه. دا کډوال چې زیاتره یې افغانان او پاکستانیان دي په غیر قانوني لارو د یورپ غربي هېوادونو ته تلل او هلته پناه اخیستل غواړي. د بوسنیا په شمالي سیمه لیپا کې خواوشا 800 کډوال وروسته له هغې د سرپنا نه محروم شول چې د ډېسېمبر په 23 سحر وختي په کډوالو کیمپ کې اور ولګېده او د کیمپ زیاتره برخه وسوځېدله. دوی وایي د دغه کیمپ حالات مخکې هم ډېر ښه نه وو، خو اوس یې ژوند لا نور ګران شوی دی. دلته ډیره زیاته یخني ده او موږ خوب نشو کولی. دلته نه اوبه شته، نه ټایلټ او نه خوراک. د سختې یخنۍ له وجې او بغیر له خوړلو موږ نشو ویده کېدلی. د سره صلیب نړیوالې مرستندویه ادارې یعنې ریډ کراس له دې کډوالو سره څه مرستې کړي، خو دوی وایي چې په دې یې وخت نه تېرېږي. په تیرو 40 غنټو کې موږ ته ریډ کراس لږ شان خواړه راکړل، خو په دې زموږ ګزاره نه کېږي. که چارواکو زموږ لپاره زر تر زره څه تنظیم ونه کړ نو موږ به همدلته مړه شو. ریډ کراس د لیپا کیمپ متاثره شوو کډوالو ته کمبلې، جورابې او دستانې هم ورکړې. دا کډوال د یورپ په غربي هېوادونو کې پناه اخیستل غواړي، خو بغیر له اسنادو په غیر قانوني ډول روان دي، نو ځکه وړاندې تللو ته نه پرېښودل کېږي. موږ بل کوم هیواد ته نشو تللی. د بوسنیا ولسمشر ته خواست کوو چې زموږ په حال غور وکړي. موږ هم انسانان یو. د بوسنیا هرڅوګووینا په لیپا کډوالو کیمپ کې څه د پاسه 1400 کډوال میشت دي چې پکې د پاکستاني او افغان ځوانانو اکثریت دی. دوی وایي د کیمپ زیاتره برخې تر سوځېدو وروسته یې ستونزې څو چنده سیوا شوي دي. ملګرو ملتونو د دې کډوالو لپاره د بوسنیایي حکومت لخوا په اقداماتو کې په نیمګړتیاوو نیوکې کړي او له دغه هېواده یې غوښتي چې د دې کډوالو لپاره د مناسب انتظامات وکړي. د فرانس خبري ایجنسی AFP خبر ورکوي چې د بوسنیا هرڅوګووینا حکومت د ډېسېمبر په 13 د لیپا کیمپ نه د کډوالو بل ځای ته د منتقل کولو لړۍ پیل کړې او هیله ده چې مشکلات یې کم شي.